کل من علیها ټول اغا علیها چې په دې ځمکه د پاسه دي فان اب فناش. نو علما وایي چې دا قرآن دا الفاظ چې دي دینه مراد د ځمکه د پاسه څومره اشیاء چې دي دا به ټول فنا شي. اما په اسمانونو کې چې دي اب لا ژوندي. بیا پیدا اعتراض چې د اسمانونو خلق چې ته ژوندي ومني نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سره به څه چل کوي. د کل من علیها فان خدا معنا چې پزمکه سګوره دا بټول فنا شي. نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د دې الفاظونه خدا معلومیږي چې هیڅ شی به ژوندې پاتې نشي ټول به فنا شي. علما گویا د دې تطبیق کوي چې خبره ده چې قیامت به برپا کیږي په دې ځمکه باندې. نو قیامت به الا برپا کیږي چې د ځمکه ورتاول برابر کی. نو ځمکه به برابرېږي الا چې اسرافیل علیہ السلام په شپېلې کې پوکې وکي. نو دا د ځمکې د پاسه ټول اشیاء چې دي دا به ځای په ځای مړ شي او ختم بشي. نو بیا به تر مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې بلډوزر وګرځي او دا ځمکه به اواره شي. دا غرونه وغیره به د پاغوندو غوندې والوزي او ځای په ځای به اوار شي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بني آدم به د ملخانو په شان والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به داسې اوار شي لکه ډنډت شوی وړی چې څه وخت کې ډنډت کړی شي او بالکل پاش پاش او ذره ذره شي. دا غرونه به داسې اوار شي. نو چې ځمکه به اواره شي نو دې ځمکې د پاسه به بیا بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې وي. چې د تانبې ځمکه پې وغوړېږي څه وخت کې نو د انور به د انورونو عزیزانو جدید تحقیق اوس دا دی چې د انورونه د دې ډېر افراد دي ډېر افراد. نو د دې ټولو انورونو د افرادو هغه شعاع چې دي هغه د دې ځمکې نه یو نیزه قدرې اوچتي ټول به را متوجي شي د تانبې ځمکې. نو دغه وخت کې به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې بل پوکې وکړي. چې بل پوکې وکړي نو په شپېلۍ کې به دا الفاظ ووایي. په شپېلۍ کې به الفاظ ووایي لکه تاسو خو شپېلۍ میلۍ به ډېرې اورېدلي ستاسو د برکته مونږ هم اورو که نه جي. نو په شپېلۍ کې بعضې وخت کې یو غزل چې سړی په ژبه وایي نو هغه غزل بیا په شپېلۍ کې هم وایي. هغه غزل بیا په باجا او رباب کې هم وایي. په دې خو پوهېږئ که نه تاسو کور وکلی دی تاسو خیال راغی. پخوا به مونږ وی چې کوم ځای کې د سرود आवाज اورېدی کېده به نو حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي او به وی چې دا आवाज چرته اورېدی کېږي نو التم لعنت وري. اوس په پیمان وایي چې داسې ځای چرته شته چې په پاکستان کې په رحمت ورېږي. دا جماعتونو کې هم رحمت نشته ځکه چې جماعت سره یعنی هر سړی ډم شو. هر سړی ته چې ګوري ډم
که سوزکو والا ته ګوري بمباجي به پکې لګولي، کلارو والا ته ګوري ټیپ ریکارډر به پکې لګولي، روان به لکه د دجال او د رستو کونې نه به د بمباجو आवाज راوځي. کلارو والا ګوري، کټرکونو والا ګوري، که سوزکو والا ګوري، لا چې وادي صاحبہ ا موټرې چې جوړ کړی چې پاغي کې کم شی لګولې اریان. نو یو لیوانه نه دی چې سړی علاج وکړي، ملک ټول لیوانه، وطن ټول لیوانه. او زه دې ووایم کنه چې زه ملایم زه ډولکی نه اورم، ستا غني کبه ماوري خلاصېږي بچر په کور کې دننه په کوټه کې به پروته او په مالت کې به د دبلې غږیږي، اور جمعات کې بناست در سره به تیریږي، بازار کې بروانه کمزه بخلاصيږي. داغه زمانہ دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیت ته به وې چې زدي فتنه ته نه نږدې کېږم، ا فتنه به د مغناطیس غوندې تازان تراکاږي، فتنه به راکاږي او ځان کې به مبتلا کوي. توای چې زنه ورزم کړه فتنه به ځان تراکاږي. شپاره سنه دا هغه زمانہ نو د خدای ا د قهر نظر ته وګوره، نو داسې خو درته نه دی متوجه کړي، د قهر نظر داسې درته متوجه دی چې پرانا ورځ لوټ شي، پرانا ورځ تباه شي، پرانا ورځ غرق شي، تپوس والا دې څوک نه، پختنې والا دې څوک نه. نو د الله د قهر ټول نظرونه چې دي آنن ستا ملک ته متوجي، ایس شی محفوظ نشته، کور محفوظ نه ده، ځان محفوظ نه ده، مال محفوظ نه ده، دکان محفوظ نه ده، اولاد محفوظ نه ده، ایس شی محفوظ نشته. ته ما ته وایه چې د حکومت موټر وارلسی پکې لګېدلې او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه پتم نه لګي، نو کمال دی دې ملک که نه وارلس پکې لګېدلې. تاسو خیال را آیو خزوا زوی ورپسې روانو غنې لاس کې ور کړو، تیران راغله و غریبا س سودا مودا پسې غزوې ته ورک شو، چې زوی ته ورک شو ناخذ اوس په بازار کې اوتره منډه وای او صاحب چغي وای چې وا خلکو یو تور کټوخه بچای مې چنجان غنای مې لاس کې ور کړه، خو چې سه مې وکاته هاي مې پر کور را پسې را روانو چې رست مې وکاته هاي مې پر کور، اوس بروانه او هاي بده پر کوري بیړي بده غرقش. نو کوم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي، هغه قوم نه د الله امن چې ده هغه اوچت شي. ا پولیس نشي راټینګول، پولیس څه کولی شي؟ په پیښور کې تاسو وشمارئ داری او تانه آبادی چې دا 15 لک آبادی ده او په تانه کې شل سپایان او دو په کې تانه داران، نو په شل سپایان او دو تانه دارانو 15 لک خلک راټینګي. نو د الله امن چې ده هغه د ملک نه اوچت شي، چې د الله امن اوچت شي نو انجام دای لکه نن ستا د ملک کوم انجام.
چرته خدای په ډزو رانیولي، چرته خدای په بمونو رانیولي، چرته خدای په ډاکو رانیولي، چرته خدای په غلو رانیولي، پرنګ رنگ راګر کړي، پرنګ رنگ. او نور بګوري ان شاء الله العزیز، نور بګوري. دا قوم به د ځان تماشې کوي، قوم ته ته ملک او ته قوم، تاسو خو د منډۍ غویان یې. 25 لکه روپۍ یو ممبر ته د صوبایي ملو شوي دي. 25 لکه ممبران څه کوي؟ په علاقه کې د کونډې رنډې یتیم خوار غریب اوږي تږي نهر دا تپوس نه کوي. چرته دیرو ته دیوالونه وهي او چرته په سړکو فټپاتونه جوړي. د ملک ته د فټپات ډیر ضرورت دی. په کوارټ روډ ګوره فټپاتونه جوړیږي. فټپاتونو په غاړه دکانداران دي، هغه دکانداران او فټپاتونه قبضه کړه، چا ورته اوسپنې راایستې دي او چا په کرسۍ چولې دي او چا په ټیمانی خدي او چا په ډرمونه یې خدي او نه په فټپات څوک تیریږي او نه سکیږي. مطلب په فټپات کې څه دی؟ مطلب پکې دا دی چې پټېکای ورکی نو ټیکدار د کمې پټای سړی دی او چې دا چا ورکړه د پکې کومه غوا لنګه کړې ده خپله. ملک ته د فټپات ضرورت. نو نن ستاسو د ممبرانو مبارکو 25 لاک روپۍ چې دي ا د سړک په فټپاتونو لګي. تو وای په ایمان چې یو سړی وګیم دی د 3 ورځو نهر دی او تو ورته وای چې راشه کنه څنګه خسرک مې دله جوړ کړو، اب ورته وای چې خدای دې کور لوټي لوټي کا، مال د څه ضرورت ته او ته جوړه راته څه شي، مال د روټای ضرورت ته زو د لوګي مرما او ته ما ته فټپاتونه جوړه. دا زمون ملک په ایمان درته هم کپی شرمیږي. دا زما تقریر دی، دا د اړې جمعې تقریر چې د چا متعلق ز څوم دا سی ډي والا د ډایری په شکل کې داغه په میز کې. زما د جمعات چې دی دا ډېر خطرناک جمعات دی. ټولې دنیا نه پابندي سی ډي او چته شوی دا، خو دوی ته ویلي دي چې د دې جمعات خیال کوي دی کې مولا چې دی هغه ګوریلا دی، چرته ملک اټم بم دی، ملک قرآن نه خیال امراغی. دا ډیری ورته په میز کې خوښ چې ستا متعلق دا خبرې شوې دي. والله کې مړه خوا د بے شرم د لوی او د سماتی په ځای ونه زرغونه شو، چا ورته دا ونه دی په کم ځای وشو، الخزه کې وشو، سوري لاندې بیا کې نه. دا هغه بے شرم، هغه بے حیا او بے غیرت په خبره نه شرمېږي او نه پوهېږي. اصیل او شریف سړی چې هغه د سترګو په اشاره پوه شي، یو نقص چې ورته وښیه فورا هغه ته انتباه وشي چې یاره ما ته دا کار نه دی کول په کار، ځکه چې په دې زه شرمېږم. دوی په څه شرمېږم؟ د دوی غرض خېټې ډکول، خپل کورونه جوړول او مازیګر کې خپل ښځې ګرځول. دا ستا د ملک پیشه ده او دا ستا د ملک رواج. پرون یو سړی موټر کې په مخ راغی، ما نه تپوس کړو چې د بی بی فاطمه د 70 بیان راته وکړ. نو ما ورته لوی تقریر وکړ چې بی بی فاطمه چې وا چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازم چې د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچته وای او زما د کټ د پاسه به ډولای غوندې جوړوي او په صادرې به غوړوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړی ونه جوړي. پرون مغه سړی په مخ راغی،
بالکل بربنده خزه ځان سره مخ کې سیټ کې کېنولې وا په یو لاس سټیرینګ تاولو په بل لاس یې خزه سره خبرې داسې کول ما ته چې داسې وکړه سترګې ټیټې کړې دا هغه ملک او دا هغه قوم. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا دا د روح باس ما تاسو مخ کې چې شروع کړي دي په دې دا طالبان وغیرہ کدل ترازی دا په پویږي نور تاسو په دې ډنګ نه چې روح څه توي او زیبه کم طرف ته او ما سره به څه چل کیږي او خیال دی راغی تاسو هغه زمونږ یو نیکه کې ده هغه زما نیکه ته ویلې چې موږ د نیکه ورو هغه ته وی چې زه چیلا کېږم هغه ورته چې بس چیلې ملې پرېدا خو جمعات کې کنه وظیفه کوا وی چې نه مال کوټه جوړه کړي زه چیلا کېږم کوټه ولا جوړ کړه سورځي چیلا کېږي ول سلوي خورځي بده کوټه کې چیلا ورننه وته چې ورننه وته نو چې یو الله سورځي تیرې شو چا بار आवाज وکړو چې د ګل شیر کاکا نو اسه چې دغه چاوالو پسرو وینو رنگ دا د چمسای په وګدا ور په سره وته چې دا چا کړه د خور او مور ان کدی مې ورته چې ما چیلا دې خراب او چیلا به کار کوي نو سره لپاره تاسو دا ګل شیر رونه جمعات کې چیلم یې یو بزرګانم یې یو نیکانم یې د پیشو رونه یو مونږه وای پیشو ترغه پورې شیخ چې په مګو نه یې پیخ پیشو بزرګ او نیک د تور ته مګو خا بیا د دې حال کو مونږه هغه یو خدای پراسته چې او انم داستا د بل اخلم ځان توایما نم داستا د بل اخلم ځان توایم خپنشي کمنم واغستستا نم داستا د بل اخلم ځان توایم خپنشي کمنم واغستستا داستا د بل نامعلوم ویم ځان تا چې مونږ ټول په دې عظیم قهر گرفتار زمونږ ټول دا حالت نو روح علماء لیکي چې روح چې دا به عمر کی خو کلا دویم आवाज چې په اسرافیل علیہ السلام په شپېلای کې هغه شپېلای کې بدا الفاظ وای چې او زړو شو غوخو او زړو شو اډوکو او خاور سره مکس شوی غوخو اډوکو راپور ته شي او روان شي شام له د پاره د حساب علماء لیکي چې د ازمکه نه بټول ذرات راوالو په دې ازمکه چې څومره بنی آدم تیر شوی دي نو د هر سړی د بدن اجزا چې ارزه ته په خاورو کې تلی راغلي اب سره خپلو کې مرکب شي او جسم به مکمل او کمپلیټ شي او روان بشي شام ته پاره دی دا بسنګ کی او ګران کار قرآن ویلی دی دا بداسی کیوش لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما سورت قیامہ کی اگورے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما اللہ و انسان دا گمان کئی چې زده دا اډو کی بیا زرا جمع نکما دا گمان کې بلا قادرین علی ان نسوی بنانا چې دا قبرونه خو مونږه بعد وخت کې سپړلې دي
او لاندې پکې وګورو اډو کې پکې پراتی یا پکې مړې پروتي مونږ خو نه وینو چې دا قبر جنت ته او دا دوزخ ته یا پکې نعمت ته یا پکې عذاب ده هغه ورته وی چې تا سره یو سړی پروتي او ودی او هغه سړی په خوب کې پولاو خوري چرګان خوري فروټ میوه خوري تا ته پته لګي تا سره وده او هغه په خوب کې لګیا دی میوه او چرګان او پولاونه خوري تا ته پته لګي ویل نه ویل چې تا سره پروت ته هغه لګیا دی چرګان خوري او تا ته پته نه لګي نو چې تا نه بل عالم ته تللی وي د هغه د نعمت تا ته څه پته لګېدی تاسو خیال راغی عالم برزخ خو یو حائل دی د قیامت او د دنیا په منځ کې نو هغه بل عالم دی نو د بل عالم د نعمت او د غیر نعمت تا ته څه پته لګېدی بل دا چې داغي جواب پیغمبر ډیر خوندناک کړي په یو دو قبرونو تیر شو او وی فرمایل چې اے صحابه هما يعذبان دا دواړه مړي په سخت عذاب کې گرفتار نو لیکن وما يعذبان فی کبیر گناہ سلو یا نو لیکن خدای رانی ولی نو د قدیر یو ډکه راوړو چې ډکه راوړو نو هغه نیم ډکه چې ده اپ یو قبر وټمبلو او نیم په بل قبر وټمبلو او وی فرمایل چې دا شین ډکه چې ده دا د خدای ثنا وای چې تر څو دا ډکه شین وي نو په دې مړو به عذاب معافي یا رسول الله دوی څه عمل کو صحابه ته وی چې کته دی یاري نه وي چې بیا به تاسو مړی د خخوي نو ما به خدای ته سوال کړی وي چې د دې قبر کشف درته کړی وي او دا مړی په خپل لیدلې وي چې دا خدای په څنګه عذاب کې گرفتار کړي او بیا به تاسو مړی نه خخوي چې د ځمکې لاندې دا بلا دا یو مړی چې د بتشي متیازي چې وکړي نو او 10 به نو چولو نو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ نه ساتلو نو د مرګ نه رستو الله په دې عذاب را نیولې او بیا دا حدیث فرمایلو چې استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه چې د قبر عذاب چې ده ا د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي او دا دویم مړی چې ده دا چغلی خورو د یو خبره یو تکوا او د بل خبره بل تکوا ستا خبره مال راوړي زما تعالی ضروري ما او تا په جنگ کې دې تماشا کوي په خدای باور وکړه چې بی دینه خلق خو پیدا دا عادت په منځګزارو کې ده دا ډېر ډېر منځونه چې په دوی کې دا عادت ته چې یو خبره یو وړي او د بل بل په جمعات کې به وخت سره وګ جنگي او درته وې پلانې خو خبر نه دا تاسو دا دی نو دا شیطانت دی شیطانت وای دیتا چې ما یو خبره کړی او ته یو څه وغه سړی ته ورسه ورته وکي دې ته شیطانت او دې ته غیبت وای چې کړی نه یو ته ورته وای چې نه می کړی او هغه ته بهتان وای نو نن په دې شیطانت کې منځګزار مبتلا اسه په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کیږي چې مونږه منځونه کو نور کا فخروس وریګم خیر په دې خوشفهمو کې مبتلا کیږي دغه منځونه به زولنی وي او زمونږ د مړای ته پرتی وي
دغه منځونه ځکه چې د منځ کار څه دی د منځ کار دا دی چې سړی د ګناه نه بچ کی مونږ منځ د ګناه نه بچ کی معلومیږي دا چې زمونږ منځ نه دی په خدای باور وکړه چې د جمعات نه وځي او د کلی او د علاقې ویاڼه وګورئ چې ګن پکې نښتی دی او بونه ډکه ولاړه ده دې ته سوچ کوئ ویاڼه وګورئ ویاڼه او دغه ویاڼه دې ډکه روانه غستو کولاو دې نه کړه نوم بم دا منستا په دې مخ درويشته شي په قیامت کې چا ویاڼه ډب ولاړه وا ګن پکې نښته و تا ولی کولاو نه کړه او بکې داسي وای بزرګانو ها جمعه په سپیشل مصالحه راوړی او صاحب اتر متر مګلی یو مونږ کور سره وړه دا بل ورځې ما ډکه راواغستو کولاوله نو زمونږ د مالی او سره راغله دې مولانا صاحب داسې کې دا خو د چواړیانو کار دی مال دې وخت کې د چواړې ما او بکې داسې چې دا مو نکړه نو هم پتا ما کېګه ما غر کې و داسې سکوچ دا کاری کړی دی او مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک د دیوبند لوی شیخ الحدیث د جنگ آزادۍ لوی سالار د شیخ الهند سره په مالټا کې لوی قیدی د ریل ګاډي په ډبه کې روان دی په ډبه کې ټټای وی ټټای نو یو سړی ته متیازي ورلې او هغه سړی هندو چې ټټای تننه وته نو ټټای کې څوک په دستونو تله او ټوله ټټای ګندا و نو بیا زر راوت مولانا مدنی سے تپوس کو چھ بھائی کیوں آپ جلدی نکل آئے ویچے وہ پاخانہ بہت گندا ہے نو چا ہندو کینا اس تو ڈاڈا واچولا نو مولانا مدنی پر ڈبا کی آگا دا سگریٹ و ڈبی غرزیدری و آئے راٹول کر چا غیر راٹول کر نو دننا ٹٹائے تننا و تو ٹولا ٹٹائے پاگا ڈبو باندے صفا کرا چې صفائی کرا نو بیا راگا گا ہندو تا وہی کہ ابھی آپ جائیں پاخانہ صاف ہو گیا ہے ویچے کیسے صاف ہو گیا ہے کوئی اللہ کا بندہ آن کر صاف کر گیا ہے ہندو پوئی شو چه دام دکڑی ہندو چه ٹٹائی تلاړو چه گوری ٹٹائی صفا شوی دا متیازی اکڑی روتو پلارتی تپوس کئی تسو کئی دا اوی زما حسین احمد نامه دا پاریل پا ڈبا کی ہندو ویلی چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا حسین احمد مدنی غنجے سڑے ہندو تا ٹٹائی صفا کئی تاسو بداو کہ پلا رکھی کانے پروج آر یو سڑے چپے تیرے گئی تخپا واڑے یو تیر شی دا سے نہ کئی جنا سے لاس اچت کی ہو طرف تے کی جسو پہ ٹھوکرو نو عزیزانو عرض میں داو چپ یو شی اعتماد مکوا آج دیو کورالے بزرگ شوے منز دیو کو رواتی جماعت نہ صحبہ